زمنګ د پښتنو بغیر د کنزلو نه بل کار نشته دی یو پښتون یو ته کنزلې کوي بل پښتون بل ته کنزلې کوي زمنګ د پښتنو کار دا دی الته لیونی دی هغې پسې منډې الته یو بل سړی دی هغې پسې منډې سوا د غلط کار نه سوا د بېمانا خبرو نه سوا د فضول خبرو نه سوا د ناروا کار نه زمنګ بل هېڅ کار په دې میډیا باندې نشته دی زمنګ دا کارو چې موږ یو پیغام دی دنیا له ورکړی وی موږ دی دنیا ته یو هنر ښودلی وی موږ دی دنیا ته یو سبق ښودلی وی موږ د عالم یو مسله شیر کړی وی موږ یو بیان شیر کړی وی موږ داسې یو خبره شیر کړی وی چې په هغې کې عبرت پروت وی په هغې کې زموږ د قبر خبره وی د کامیابۍ والا په هغې کې زموږ د آخرت د کامیابۍ والا خبره وی په هغې کې زموږ د پولیسرات او د میزان د کامیابۍ والا خبره وی په هغې کې زموږ عزت او وقار جوړېدو دا خبرې چېرته په نظر نه راځي سوا د کنزلو نه سوا د بیهوده حرکتونو نه کو مسلمان پښتنې جینکۍ دی پی هغې راله پښتو او حیا او غیرت و شرمو کو هلکان دی پی هغې یو بل ته کنځلې کوي هغې علماو ته کنځلې کوي هغې د علماو توهین کوي هغې د پړګۍ توهین کوي هغې د ګیرې توهین کوي هغې خنداګانې ملنډې کوي موږ دنیا ته کم پیغام ورکو پښتنو موږ دنیا ته کم سبق پرېږدو پښتنو سوا د دې نه چې غلطي مو په شروع کړې ده په خپلو پیسو باندې الله خفه کوو په خپلو پیسو باندې د قبر عذاب ځان لا اخلو د خپله ژبه باندې کنځلې زمونږ دي چې تلیوني دي موږ پسې رواني غلط خلک دي موږ پسې رواني راځئ چې سم کار وکړو هغه چې کافرانې کوي او خپل مشن چلی هغه چې نور قومونه کوي خپل مشن چلی پښتنو موږ به کله بیدارېږو موږ به دنیا له کله سبق ورکو موږ به دنیا ته کله داسې پیغام پرېږدو چې موږ د امن والا خلک یو موږ الله والا خلک یو موږ دینداره خلک یو موږ د حیا او د عفت والا خلک یو موږ د عزت او د وقار والا خلک یو دا خبرې نه چا شیر کړي دا خبرې نه چا وکړي او نه د چا مخې ته راغلې بغیر د کنزلو نه بغیر د بیهوده حرکاتو نه بغیر د فضولیاتو نه بغیر د موسیقۍ نه بغیر د ګډا نه بغیر د غلط حرکتونو نه چې موږ پښتانه پې ځان شرمو قام شرمو د پلار نیکه شمله شرمو د پلار نیکه غیرت او حیا شرمو سوال مې درته دا دی عاجزۍ سره وایم راځئ چې د دنیا ته پیغام د دین اسلام پرېږدو راځئ چې ځوانان اصلاح کړو راځئ چې د ځوانانو فکرونه اصلاح کو راځئ چې د ځوانانو ذهنونه اسلامي جوړ کو والله قسم دې د ځوانانو ذهنونه لاړل بل طرف ته د اغیارو تابع شل د کافرانو تابع شل د یهودیانو عیسیانو تابع شل د هندوانو تابع شل خو ما مسلمان سره دا غم نه دی چې زه په دې سوشل میډیا باندې د ځوان اسلام وکړم د هغې ذهن پیغمبري د هغې نظریه پیغمبري د هغې کار پیغمبري جوړ کړم ولی پښتنو نه پوهیږئ ولی ځوانانو نه پوهیږئ راځئ چې د خپل اسلام او د قرآن او د شریعت خدمت په دې کار باندې